السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. الله جل جلاله دې نیکان راڅخه جوړ کړي په خپل فضل سره. الله دې متقیان و صالحان راڅخه جوړ کړي. که څوک صالح سي او متقي سي، قبر او مرګ او آخرت به ټول ښایسته وي. اوس څنګه وپېژنو خپل ځان چې موږ متقیان یو که نه یو، موږ صالحان یو که نه یو؟ شقیق بن ابراهیم رحمت الله علیه ته یو شخص رالی، ورته ویې ویل خلک خو مې نیک بولي، وایي ښه سړی دی پلانکی. نو زه به دا څنګه معلوموم چې زه ښه یم که نه یم؟ شقیق رحمت الله علیه مبارک ورته وایي دا خپل سر، دا خپل پټ حال و صالحانو و نیکانو د الله دوستانو ته عرض که، پر هغوی عرض که که هغه په راضي وله نو فعلم پوسه انک صالح، ته نیک سړی. و الا که بیا دغه نه و صالحانو هغه ستا پټ حالت چې ستا پټ سر دی، پټ حال دی، هغه یې در وغندي چې دا نه دی برابر، نو فلا بیا صالح نه یې. بعضې انسانان ښکاره ګناهونه نه کوي، پټ ګناهونه کوي. دا د انسان خپل حالت چې د ده زړه دی، د ده کم ژوند دی، هر انسان ځان ته خپل ترتیب لري. د الله سره یو قسم معامله وي، د مخلوق سره بل قسم معامله وي. نو شقیق رحمت الله علیه مبارک وایي هغه څه چې په تا خلک نه دي خبر، هغه حالات د الله دوستانو ته وړاندې که هغو قبول کړل نو نیک یې، او که هغو درته بیا چې باطن دې خراب دی نو بیا صالح او نیک نه یې. دوم، دنیا پر زړه باندې عرض که. که ستا زړه دنیا رد کړله چې دنیا زه نه کوم، نو فعلم پوسه انکه ته صالح بیا نیک سړی. او که دې زړه دنیا غوښتل چې و د دنیا هر عیش و عشرت باید زما سره وای، نو پوسه چې صالح نه یې. او دریم، مرګ پر ځان عرض که. که د چیرې ستا وجود مرګ منی، مرګ ته زړه ورکلی، نو پوسه چې صالح یې. و الا که دغه نه و مرګ ته زړه نه ورکوي، فلا بیا نو صالح نه یې. ځکه صالح مرګ ته زړه ورځي. په یو صورت کې صالح او نیک سړي مرګ ته زړه نه ورځي، هغه عبادت مې بندېږي چې مړ شو نو خو عبادت مې نشته. د نیکانو د الله د دوستانو مرګ ته زړه ورځي، له مرګه نه بیریږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله څوک چې له مرګه بد وړي نو زما له ملاقاته بد وړي. د الله دوستان خو د مرګه بعد د تکالیفو څخه خلاص شي، د مرګه بعد د الله جل جلاله وصال ته ورسېږي. ځکه هغه پر الله عاشقان وي. الله دې مو پر خپل ذات عاشقان جوړ کړي. هغه یو شاعر وایي ربه تا غواړم په تا، بل څوک نه غواړم بې تا، لا اله الا الله. ربه تا په تا غواړم، له تا ماس یو بل څوک نه غواړم. الله دې زموږ د زړه ټول محبت ته الله سره کړي. الله جل جلاله محبت هغه محبت دی چې انسان ته د دنیا او د آخرت نجات ورکوي. نو شقیق بن ابراهیم رحمت الله علیه و دغه سړي ته وایي که دا درې شیان کې در راله، نیکانو خلکو ستا هغه پټ حالت هم ښه کوي چې ډېر ښه یې، او د دنیا څخه دې هم بد راتله، او مرګ ته دې هم هوا کېدله، نو که دغه نیک خویونه په تا کې راله، نو بیا الله جل جلاله ته زارۍ وکړه و یا رب زما په عمل کې ریا و سمعت مه را داخلوه، زما په عمل کې ریا ته ځای مه ورکوه چې زما اعمال را باطل کی. الله جل جلاله دې خپل فضل را باندې وکړي. دا الله فضل چې پر چا باندې وسي، لکه عکرمه رضی الله تعالی عنه د ابو جهل زوی په بدر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې جنگیږي. په احد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې جنگیږي، خو بیا ایمان راوړي، د الله فضل ور باندې کیږي، صحابي ځین جوړیږي. صحابي هغه شخصیت دی چې ټول امت را دې خواته له صحابه او را دې خواته د صحابي مقام ته نه رسېدلی سي،
هم نه امکان لري. تنبیه الغافلین صفحه 8 باب الإخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.